جومات په وینو سور دی سپاره په وینو رنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده نه ګټه د افغان ده او نه ګټه د پیرنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده بلها پیغلې یې کونډې کړې بچي یتیمانان شو د تور ټوپک د لاسه لمبې یې وکړې پاڼې آیاتونه د قرآن شو د تور ټوپک د لاسه جګړه د طالب او د عسکر په کوم فرهنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده یا مرې یا به بل وژنې نو هله به تخت نشین شي یو څو ورځې ژوندون له جابر که لاکو خان شي یا بادشاه د چین ماچین شي یو څو ورځې ژوندون له مننه هم پاتې د شیرشاه ده او هم پاتې د اورنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده په ژوند باندې ستومانه دي په سرو سترګو ژړېږي پښتون د لر او بر د دې مفاد پرستو په بازار باندې خرڅېږي پښتون د لر او بر بارودو په لمبو کې زندګي د پتنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ راځئ چې وران کورونه وران قبرونه درته شمار کم د جنګ دغه سیله ده دا کونډې یتیمان وران جوماتونه درته شمار کم د جنګ دغه سیله ده د هر چا په دې دور کې سینه د نفرت زنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده هر خواته زهرجنې هواګانې دي بارود دي د سرو وینو باران دی هر خواته زهرجنې هواګانې دي بارود دي د سرو وینو باران دی د ظلم انتها د ډېر خیالونو د نمرود دي د سرو وینو باران دی هر خواته زهرجنې هواګانې دي بارود دي د سرو وینو باران دی د ظلم انتها د ډېر خیالونو د نمرود دي د سرو وینو باران دی خوشبو پکې نایابه د لاچي او د لونګ ده دا څه ګټه د جنګ دا څه ګټه د جنګ د پیغلو د سرونو لپټې په وینو سرې دي قیامت نه دی نو څه دي د پیغلو د سرونو لپټې په وینو سرې دي قیامت نه دی نو څه دي سرونه قلم شوي د شملې په وینو سرې دي قیامت نه دی نو څه دي د پیغلو د سرونو لپټې په وینو سرې دي قیامت نه دی نو څه دي سرونه قلم شوي د شملې په وینو سرې دي قیامت نه دی نو څه دي په ویر باندې یوه پیغله د یو وران قبر تر څنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده د ورکو قتل شوو پښتنو ذمه دار څوک دی د ورکو قتل شوو پښتنو ذمه دار څوک دی طالب دی که عسکر دی بارود دلته کې څوک راوړي د دې ذمه دار څوک دی طالب دی که عسکر دی سحر رحیم الله خبره اوس پاتې د ترنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه د جنګ ده دا څه ګټه